یو سی حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دا د ابو هريره حدیث ہے صحیح بخاری مسلم دواړو کې راغلی لا تقبل صلاة احدکم دا غسړی منځ الله نه قبلي اذا احدث حتى يتوضا چې کله به اودس شو تر دې چې دا اودس نه کړي نو به اودس منځ الله نه قبلي دا اودس چې دا په منظره د رکن دی په مانځ کې دیو جن دا مسله مو سره یاد ده کې به اودس منځ ته په هر باندې وکړو هر شدنه او به اودس منځ دی وکړو ورسته دریات شو واپس بخبل منځ کې په خلاف د دې کې چې سړی په بلماز جامو باندې منځ وکي جامع بلماز یو تا منځ وکړو ورسته ته پته ولګي د منځنه پس چاله ته ویل چې ساده جامع بلماز ده نو دا منځ دی وشو او در روان منظر لپاره بخپل جامه صفا کې دا فرقیات کې به حدیثو کې شته او که بیا ودس دې منځ وکړو نو خپل منځ به دوباره کې هر ټیم چې دریات شو نو خپل منځ به دوباره د سر نه کې او داس دومره لازم دی او د منظر لپاره دا د شرط او د رکن په درجه کې دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل لی چې هغه یو ځل خلکو له جمع ورکړه د سحر منځو او په دې جمع کې عمر رضی الله عنه چې هغه په اوداسه کې نو او دا ته پته هم نه لګېدله راوله چې زما اودس نشته دی منځ یې وکړه د منځه نه وروسته ورته پته ولګېده چې ښه رڼا شوه نو پرتوګ باندې د منۍ آثار پراته وو به ملګرو ته ویل چې دا د اوړي زمانه داسې چې من کله سوچه غوړي ته شی استعمال کوو نو سړی ته د منۍ د خارجېدو اندازه او پته نه لګېږي نو خپل جامې هلته وینځلې او خپل منځ دوباره وکړه دې اثر کې دا فایده معلومه شوه چې یو سړی شاله داسې جمع ورکړي چې هغې ته پته نه وي او بیا اودسه جمع ورکړي نو وروسته دا نور مقتدیان خبرول په تا باندې واجب نه دي سړی هر مقتدي خبروي چې ما سهار منځ بیا اودسه کړی دی مقتدیان منه خبره ده مقتدیان منځ وشه لیکن ځان لبا واپس خپل منځ دوباره وکي دا مسلم یاد شو تاسو ته چې مقتدیان خبرول مقتدیان د اطلاع کول دا واجب نه ده بلکې دې باندې پرده واچي او ځان لبا خپل منځ دوباره وکي د ګستامن نه شوي او د مقتدیانو منځ شوي دي دغه قاعده د علماو چې په منځ کې د امام طهارت یا د مقتدیانو د پاره د امام نیت دار شرط درجه کې نه دی امام چې مسلمان ته باغ باندې خو ګمان کې او دا تاسو به مولانا نه کې چې تاسو د دروند او کسپک دی تا تاجا او 10 کړه کې بزوړ او 10 ولاړ د په مقتدیانو واجب نه ده خو ته خپل من دوباره کې او مقتدیان باندې خبره دا غو مزوش دا د حسه اهمیت د دین معلومیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذا الله د نبی نه ما اوریدل هغه فرمای لا يقبل الله صلاه بغیر الطهور الله بغیر دا وداسنه منم نه قبلي ولا صدقه من غلول او الله رب العالمین د خیانت د مال نه صدقه نه قبلي خیانت مالونه هغه زکاتونه ورکول الله نه قبلي پردې مال حرام باقي ته خیراتونه کې د الله نه قبلي حرام مالونه باندې حجونه کول په حرام مالونه باندې عمره کول دا جدا خبر جستا فرض ادا کیو کنه ادا کی دا جدا خبره ده د خیانت په مالونه باندې چې مال غنیمت کې سړی خیانت وکي یا د مسلمانانو په شریک مال کې سړی خیانت وکي او دینه سړی خیرات کوي خیراتی وروړي خلکو له دکی جمعه ته مجمع راوړي دا د نه قبليږي ځکه دا مال پر دی او بل دا چې بغیر د طهور د اوداسنه مون نه قبليږي عبد الله بن عباس وی دا الله رسول دسم فرمایلی انما امرت بالوضوء ما ته مانزه نمخ کی امر شوه دا وداسه اذا قمت الى الصلاه کله چې مانزه ته ودرېګم او بل روایت کې دا راغی مفتاح الصلاه الطهور د مانزه چابي چې کوم د اودس دی د هر عبادت یو خپل چابي دا غي د کولاویدو یو خپل طریقې د مانزه چابي چې کوم د اودس دی چې اودس دی نو دا تعالی نه کولاویږي تعالی کولاو نشون د جنت گیټم نه کولاویږي ذکر اوس حدیث څنګه خبره معلومیږي